سلامونه وخت مو په خیر. زه مرهون یم او نن تاسو ته د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ژبپوهنې د بنسټونو لومړی لوست وړاندې کوم. هیله مند یم چې تر دې ساعته به د نړیوالې وبا یا کرونا څخه په امان کې یاست او هیله مې دا ده چې په خپلو کورونو کې پاتې سئ او خپل لاسونه هر شل دقیقې وروسته پرېولئ او له دې سترې فاجعې او وبا څخه خپل ځان خپله وساتئ. تاسو پوهیږئ چې موږ په لومړي سمستر کې تاسو ته د ژبپوهنې د بنسټونو درس ویلی وو، مګر دا چې دا یوه بشپړه سلسله سي او د نورو خلکو دپاره هم د ګټې او استفادې وړ وګرځي، نو د دې خاطره زه دا له سره بېرته شروع کوم. په عمومي توګه کله چې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته څوک راکامیابه کیږي، که څه هم په نوره نړۍ کې په تخصصي توګه د ژبپوهنې څانګه ځان ته ویل کیږي او ادبپوهنه ځان ته مطالعه کیږي، متن پیژندنه او نور اړخونه نور ځایونو کې مطالعه کیږي، ولې افغانستان کې چې هر څه نوي نوي دي او علمونه تقریبا ځوان دي، نو په دې اساس ټول شان په ګډوله توګه وړاندې کیږي. په ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې دوې عمومي برخې موجود دي، چې یوه د ژبپوهنې برخه ده او بله د ادبپوهنې برخه ده. ولې تر ټولو اساسي خبره په ټوله پوهنځي کې د ژبې مسله ده. د انسان په ژوند کې ژبه له هغو ارزښتمن ترینو او تر ټولو اساسي مسایلو څخه ده چې انسان او بشر یې تر دې ځایه را رسول دي. که چیرې ژبه نه وای موجوده، زموږ نننی ژوند، زموږ پرمختللې دنیا، زموږ ټکنالوژي، زموږ علوم او هیڅ څه به نه وای موجود. همدا ژبه ده چې انسان یې تر دې ځایه را رسولی دی او د ژبې د شتون له امله انسانان په دې توانېدلي دي چې بالاخره خپل افکار، خپلې پوهې، خپلې تجربې د علومو په حیث نورو نسلونو او نورو راتلونکو پښتنو ته په میراث پرېږدي او نور پښتونه په دې کې ابتکارات وکړي او نننۍ نړۍ رامنځته کړي. ژبه د ژبې زده کړه، د ژبې علم، ژبپوهنه او د دغه څانګې دا یو خورا وسیع او پراخ علم دی. که څه هم چې په لومړیو وختونو کې د ژبپوهنې علم د فیلالوژي یا د تاریخ په برخه کې مطالعه کېدی. د یونان فلاسفو ژبې ته د فلسفي نظره څخه کتل، له هغه وروسته نورو خلکو، نورو عالمانو او پوهانو له نورو نظره ژبې ته کتل، ولې په مذهب کې هم ژبې ته یو خاص ځای و. په تورات شریف کې، په قرآن شریف کې، په ټولو آسماني کتابونو کې د ژبې په اړه په بېلابېلو آیاتونو کې بحثونه راغلي دي. موږ په دې پوهیږو چې تورات، انجیل، زبور او قرآن شریف یو د بل بشپړونکي کتابونه دي او دا چې مخکنی منسوخ او لاس پکښې وهل سوی دی، نو موږ یې د عقیدتي لحاظه د بحث وړ نه بولو. ولې له علمي اړخه د ژبې په اړه هلته موجوده مواد هغه مسایل دي چې د هغه د عقیدې سره تړاو نه لري، نو په دې اساس هغه مسایل ډېر لاس نه دی پکښې وهل سوی. د ژبپوهنې د بنسټونو بحث یو داسې بحث دی چې د ژبپوهنې پراخ علم ته چې په لسګونه څانګې لري د یوې دروازې حیثیت لري. د ژبپوهنې په بنسټونو کې معمولا موږ د ژبپوهنې د علم اساسات مطالعه کوو. په دې کې موږ پوهیږو چې ژبه څه شته، څنګه رامنځته سوې ده، څونه ژبې موجودې دي او د ژبې جوړښت او ساختار څنګه مطالعه کېدلی سي، او ورسره په څنګ کې د دغه علم له تاریخي پس منظر څخه موږ بحث کوو. موږ ګورو چې ژبپوهنه څنګه رامنځته سوې ده، څنګه دلته را رسېدلې ده، او بیا بالخصوص په پښتو ژبه کې ژبپوهنې څنګه رشد کړی دی او تر کومو ځایونو رسېدلې ده او څه شي پکښې پیدا سوي. دا ټوله د ژبپوهنې په بنسټونو کې کتل کېږي. دا د دغه علم هغه اساسات دي چې تاسو ته د دې توانمندي درکوي چې ستاسې راتلونکي ټول تحقیقات، ټولې پوهې، ټول علمونه چې د ژبپوهنې په اړه یې کوئ، تاسو ته یې دلته فقط اصطلاحات تشریح کړل سي. په دغه اصطلاحاتو په وسیله سره تاسو کولی سئ چې دغه علم تر اخره پورې مطالعه کوئ، ویې څېړئ او ویې ګورئ. د ژبپوهنې په بنسټونو کې به موږ د ژبپوهنې یو کتاب چې په لومړي ځل په مستقله توګه په پښتو ژبه کې لیکل سوی دی، هغه د ژبپوهنې بنسټونه وایي چې دا یې تقریبا دریم چاپ دی. دا ما په 1980 کال کې ولیکئ د پوهاند صاحب محمد صابر خویشکي تر لارښوونه لاندې، او دا یوازینی کتاب و چې په مستقله توګه لومړی ځل چاپ سو. دا د فنډامنټلز اف لینګویسټکس، دا د ژبپوهنې اساسات موږ سره یو ځای کړله او په دغه کې هغه لازمه مواد چې د لومړي
ټولګي یا د لومړي شروع کوونکي لپاره ډېر مهم دي. په لومړي څپرکي کې ژبه او د ژبې پر پیدایښت بحث شوی دی. په دوهم څپرکي کې ژبه او ژبپوهنه مطالعه شوې ده، او له هغه څخه وروسته دریم څپرکي کې د ژبې پر جوړښت بحث کېږي چې ژبه د انسان په وجود کې چیرې ده. له هغه څخه وروسته موږ راځو د لیک په اړه هم بحث کوو، او په عمومي توګه هغه مصطلحات او هغه اساسات چې د ژبپوهنې په علم کې په کار وړل کېږي په مطلق او په بشپړه توګه مطالعه کېږي. زما ته د خپلو تحقیقاتو او د خپلو څېړنو په سلسله کې تر ټولو مهم او تر ټولو خوږ او تر ټولو خوندور کتاب دا و، ځکه چې د دې ډېر تړاو له تاریخ سره دی او د ژبې د پیدایښت سره دی. تاسو ته به ډېره تعجب اوروي چې په دې پوه شئ چې ژبه د بشر له پیدایښته تر اوسه ډېر زیات تحول یې کړی دی. په لومړي سر کې د نړۍ ژبه یوه وه، بیا چې دې تکثیر کړی دی څنګه یې کړی دی. اوس مهال په نړۍ کې نږدې 8,000 ژبې موجودې دي، چې دغه 8,000 ژبو کې ځینې ژوندۍ دي، ځینې مړې دي. زه پوهېږم انسانان په عمومي توګه د ژبو په اړه ریسستان یا متعصب دي. دا د انسان د فطرت برخه ده. دا د یوازې د انسان نه، د ټولو موجوداتو فطرت دا دی چې تر ټولو ډېر د ځان په اړه فکر کوي. نو تاسو ته به ډېر زیات سوالونه یې د پښتو ژبې په اړه، د دري ژبې په اړه، د بلوچي ژبې په اړه، د ترکمني په اړه، د پشهي په اړه. دا ټول هغه خواږه بحثونه دي چې موږ به یې د ژبپوهنې د بنسټونو په دغه شروع کې د ژبې د پیدایښت په بحثونو کې وګورو، مطالعه به یې کوو، وګورو چې په قرآن عظیم شان کې د ژبې په اړه څه ویل شوي دي، په تورات شریف کې څه ویل شوي دي، په انجیل کې څه ویل شوي دي. بیا د هغه څخه راسو اوسنیو معاصرو تیوریانو ته راسو، مټرلیستانو یا ماده پرستانو ته راسو چې د هغوی نظریات څه دي. دا به د ژبپوهنې په اړه تاسو ته ټول مواد درکړي. پرون موږ د اوازپوهنې لومړی لوست ولوستی، نن د ژبپوهنې د بنسټونو لومړی لوست ولو. یو شی چې تاسو متوجه اوسئ هغه دا دی چې موږ چې کله په اساساتو کې کوم شان وایو، هغه معمولا 10 څخه تر 40% په نورو علومو کې دخیل ځکه چې د هماغه علم اساسات دي، او په لکچرونو کې یا په توضیحاتو کې معمولا هغه بحثونه راځي چې هغه کولی شي چې دغه مخکني دغه تاسو ته د دې فکر درکړي چې دا خو نو په تېر درس کې هم وو. په علومو کې پرون مې هم وویل تداخل تر ډېره حده ځکه موجود دی چې د یو بل په مرسته باندې مطالعه کېږي. زه د ژبپوهنې د بنسټونو لپاره تاسو ته تجویز کوم چې تاسې د ژبې په اړه چې ټوله ورځ خبرې کوئ، تر اوسه نه پوهېږئ چې ژبه د انسان په وجود کې چیرې ده، د انسان په مغزو کې ژبه چیرې موجود ده، ولې یو سړی ګونګی کېږي، ولې یو سړی توړی یا توتله کېږي، ولې د یو چا ژبه بنده کېږي، ولې ځینې خلک خبرې هېروي. دا ټول هغه بحثونه دي چې موږ به یې په راتلونکي لکچرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. له خپلو زده کوونکو څخه مې هیله دا ده چې د تل په څېر هره ورځ چې څنګه ما تاسو ته ویلي وه 4 مخونه خپله لیکنه کوئ، خپل خاطرات لیکئ، د کورونا په اړه شیان لیکئ، هر څه چې لیکئ. زه د سمستر په اخر کې ستاسې کتابچې یو ځل بیا ګورم چې ستاسې په لیکنه کې څومره رشد راغلی دی. زه مطمئن یم چې ستاسې کتابچې د تېر سمستر ستاسې سره شته. په دې سمستر کې به هم پر هر درسي ساعت چې موږ 32 درسي ساعتونه لرو، ولې د وخت د کمۍ د اساسه زه دا په 14 ساعتونو بدلوم. په 14 ساعتونو باندې 4 صفحې تاسې خپل خاطرات او یادښتونه لیکئ. او زه پوهېږم اوس کرنټین یاست، په کور کې یاست، کم کتابونه چې مې د مطالعې لپاره درکړي دي هغه به هم مطالعه کوئ. او په کله چې مې ستاسې څخه ازموینه اخیستل، د ټولې ازموینه در څخه اخلم په دې خاطر چې تاسې مصروف شئ او په کور کې کرنټین پاتې شئ، او هر کتاب چې ستاسې په کور کې شته هغه مطالعه کوئ، ویې ګورئ، او انشاءالله د کورونا او د دې سترې وبا له تېرېدو وروسته به موږ بیرته په خپلو صنفونو کې یو او خپل وطن او خپل خلکو ته به خدمت کوو. ولې اساسي درس مو د ژبپوهنې بنسټونه دي، هیر مو نسي. د بل درس څخه ستاسې اساسي درسونه شروع کېږي. پرون درس چې د اوازپوهنې و او نن درس چې د ژبپوهنې د بنسټونو لومړي درسونه وه، دواړه تعارفي درسونه وه. موږ به په راتلونکي درسونو کې مشخص موضوع باندې مشخص غږیږو. تاسې که نظریات لرئ، مشورې لرئ، سوالونه لرئ، پوښتنې لرئ، موږ ته یې یا د واتساپ په ګروپ کې پرېږدئ او یا یې هم د ویډیو په کومنټونو کې پرېږدئ. دغه ویډیوګانې به په مسلسله توګه د دې وروسته خپرېږي، او که په صنف کې هم موږ درس ویلی هلته به هم ویډیو کېږي، ځکه د 21مې پېړۍ د تحولاتو څخه به یو دا چې نور به درسونه اکثره په آنلاین او په کمپیوټري توګه هم د خلکو په درس خوري. تر راتلونکي درسه پورې مو پر لوی خدای سپارم.
کتابونه مو د دې ممید درسي مو همهغه دي لکه په آوازپوهنه کې چې ځکه چې دا دواړه سره مرتبط او تړلي مضمونونه دي. آباد، سرلوړي او سوکاله اوسئ، په کور کې پاته سئ، لاسونه پرېولئ، ماسکونه مو استفاده کوئ او دستکلې مو په لاس کوئ. د ښه ژوند په هیله، خدای پامان.